ورور دا سوال کړی دی چې شیعاګانو سره خوراک کول څنګه دي. نو جواب دا دی چې شیعاګانو سره خوراک کول جایز دي. البته د شیعاګانو ذبیحه خوړل نه دي پکار، ځکه د دوی عقیدې چې دی نو هغه د کفر دي، دوی مسلمانان نه دي او د مسلمانانو نه ماسیوا د یهود او نصاراو ذبیحه خوړی شي، خو د مرتد زندیق او د کافر نشي خوړی. او دوی چې دی مرتد هم دی او زندیقان هم دی او چې دی نو په دین کې طعن هم لګوي او عیب هم لګوي. نو د دوی ذبیحه خوړل ناروا دي او د دوی سره خوراک کول جایز دي، بلکې په مخ د ځمکه باندې چې څومره انسانان دي د هغو سره ته خوراک کولی شي، که دا یهودي دی، که دا نصراني دی، که دا هندو دی، که دا سیک دی، که دا روسی دی او که دا چینی دی، خوراک د دوی سره جایز دی، خوراک ناروا نه دی. خو د دوی په ذبیحو کې بیا دغه فرق دی چې د یهودي نصراني نه ماسیوا د نورو کافرانو ذبیحې ناروا دي. د یهودي نصراني ذبیحه الله تعالی په قرآن کې جایز کړې ده. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. ذبایح د هغې کسانو چې کتاب ورته ورکړی شوی دی ستاسو نه مخکې حل لکم، دا حلال کړی شوي دي ستاسو